بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د جهاد تعبیر کوم چې په خوب کې جهاد کله وکتل شي، شهید وکتل شي، شهادت وکتل شي، جنگ وکتل شي، محاصره وکتل شي. دا څه تعبیر لري چې کله دا په خوب کې وکتل شي. جهاد څه د کته په خوب کې ګوري چې جهاد ته تللی جهاد کوي، نه دا په ډیر زیات کوشش باندې تعبیر کیږي، پوره کوشش او په دې باندې تعبیر کیږي چې ته پوره کوشش دې کړی ده، پوره ثمره او خپل هغه اوچته درجه او مقام او منزلت په دنیا کې دینداری د ټول لاس راوړي، ځکه تا خپل کوشش کړی د جهاد په ډیر کوشش باندې تعبیر کیږي، دینداری باندې تعبیر کیږي، زیات کوشش باندې تعبیر کیږي، تکلیف او صبر کولو باندې تعبیر کیږي. شهادت یا شهید څه کله په خوب کې وګوري، شهید کیږي یا یو بل کس شهید کیږي، دا څه کله په خوب کې وګوري، دا حسن خاتمه باندې تعبیر کیږي، یعنی اخر خاتمه دې څه دا هغه ښه ده، الله تعالی ته ایمان او کلمه نصیب کړي او د الله تعالی ته په قربت او نږدېوالي باندې هم تعبیر کیږي، توبه قبلېدلو باندې هم تعبیر کیږي او فتنو څخه نجات، ځکه شهادت څه ده، فتنو څخه نجات ده، قبر عذاب څخه نجات ده، نو په دې ټولو باندې دا تعبیر کیږي، خیر او برکت باندې هم تعبیر کیږي. او څه کله ته یو شهید ګورې چې یو کس شهید سوي او ته سره ناست یې او دغه احترام کوي او خفه یې ورته، دا په دې باندې تعبیر کیږي چې ته د دغه شهید نقش قدم باندې ته روان یې، لکه یو انقلاب کې یو جریان کې چې کله څوک شهید کیږي او نور باقی مانده اعضا وي هغوی پاتې وي، نو چې کله هغوی د خپل شهدا په خوب کې ګوري، نو په دې باندې تعبیر کیږي چې دوی د خپل شهید په نقش قدم روان دي، چې هغه د رضا د الله تعالی ده او الهي کلمت الله ده، په همغه نقش قدم باندې روان دي. او چې کله بیا په خوب کې محاصره وکتل شي، محاصره نو د ژوند په مشکلاتو باندې تعبیر کیږي، په سختیانو باندې، په بندش باندې، اقتصادي مشکلات، اجتماعي مشکلات، بیا د دې تقاضا کوي چې ته باید صبر وکړې، لږ استقامت وکړې تر څو حالات عادي شي، نو په دغه باندې بیا تعبیر کیږي. دې باره کې یو خوب هم ده، وایي جهاد ته تللي یو، په یو ځای کې محاصره یو، یو کور ده، وایي خام کور ده، هغه کې محاصره یو، یو کس د اسماعیل په نوم باندې و، هغه وایي شهید شوی ده، موږ سره په کټ کې پروت یو بل کس هم شهید وي، دوه کسان شهیدان وي، خو دا یو نوم اسماعیل ده. وایي بیا وایي سبا کېږي، شپه ده او محاصره یو، بیا موږ له دې کوره راوځو، د شهید دا مخ وایي په دې شپه کې داسې رڼا کوي لکه ګروپ تک سپین، وایي مخې وي پرقېږي، ټول خلک وایي دا شهید څوک ده، او په دې وخت کې بیا چاته معلوم نه وي. وایي په دې وخت کې بیا د محاصرې نه ووتلو یو منطقه ده خواجه مسافر د پغمان کې څه ده، وایي د دې منطقې ته ورسېږو، دلته وایي تکې سپینې اوبه او پاکې اوبه وي، شنه شنه بوټي پکې وایي راوتلي وي ښکاري، او حتی دومره اوبه صفا وي چې دا ځمکه دا تیږې دا ټول ښکاري لاندې. نو په دې کې دا اوبه وایي څه شی راوړي، وایي زه یې پوښتنه کوم دا اوبه څه شی راوړی دی، یو ماشوم وایي چې جواري راوړی ده. نو دا ښه خوب د الله تعالی تا ته ښه کړي، په دې خوب کې تا جهاد کتلی ده، نو جهاد نه مراد کوشش، تا خپل کوشش کړی ده، د ژوند څه کاروبار وي نو هغه انشاءالله ښه ثمره هم لاسته راوړي. نو بیا په دې خوب کې ته وایې چې بیا محاصره یې، نو دا ژوند کې لږ مشکلاتو باندې تعبیر کېږي چې څه مشکلات شته، هغه مشکلات ته ومنې باید او صبر وکړې، ګزاره وکړې، هغه مشکلات په ختمېدو ده او مشکل په حل کېدو ده، سختې ورځې په خلاصېدو ده. بیا وایي چې په دې کې یو کس شهید سوي د اسماعیل په نوم باندې، اسماعیل نه مراد د اسماعیل علیه السلام چې کله فکر وکړو نو معنا ده چې تا خپل هغه ډېر خوښ شیان لکه اولاد څومره انسان خوښیږي، ابراهیم علیه السلام حاضر شوی و د خپل زوی اسماعیل قرباني کړي د الله په لاره کې، نو معنا دا چې تا هر څه قربان کړي دي د الله په لاره کې، د خپل مسؤلیتونو د ادا کولو کې. دلته د جهاد نه مراد دا نه ستا جهاد کړی ده، که دا نه یې کړی، نو دې نه مراد د ژوند کې کوشش، عبادت کې کوشش، کار او خدمت، د وطن د خپلوانو د مور پلار حق ادا کول، حلال رزق ګټل، دا ټول په دې کوشش کې راځي. همغه کوشش کې ته انشاءالله خپل آخري حد کوشش دې کړی دی. اسماعیل شهید سوی معنا ده چې تا هر څه خواهشات هر څه تا قربان کړي دي، اسماعیل د قرباني کړی ده، خپل اسماعیل ستا یو ښه شی چې تا خوښیږي، که اولاد ده، که مال ده، که ځواني ده، که وخت ده، دا ټول تا یو هدف ته یو مسؤلیت ادا کولو لپاره تا مصرف کړي دي. بیا محاصره څه ده، دا مشکلات دي، لکه دا شهید مخ ته وایي چې رڼا کوي پړقېږي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه ستا د عمل څه ده، ستا یو خاص عمل کړی د الله لپاره ورڅ قربان کړي دي، نو دا یعنی په دې کې اخلاص ده، دا مخې رڼایي زیات معنا ده چې په دې کې اخلاص ده او د عمل د الله په نس قبول شوی هم ده. او محاصرې نه مراد یو څه مشکلات، یعنی اوس یو څه مشکلاتو کې ته ګیري، امتحان ده تا په دا باندې، ابتلا ده
او یو مصیبت یو مشکل کوي نو دا ان شاء الله په ختمېدو ده. بیا د منطقه د خواجه مسافر ته ترسیږي. نو معنا دا که ته د کاروبار د اقتصادي مشکلات لري نو سفر وکړه. خواجه مسافر معنا ته خواجه نه مراد مشري، خدمت، د یو کورنۍ سرپرستی. نو څه مسافر شئ څه وخت لپاره، ځکه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو په خوب کې نومونه چې دي دا په معنا باندې تعبیر کوي، یا نومونه چې په خوب کې راځي چې کله هغه ځای سره ستاسو خاص ربط نه و نو دې منطقې سره ستاسو خاص ربط نه ده، یا به وي یا به نه، خو په خوب کې چې کله دا نومونه راځي نو دا په معنا باندې تعبیر کیږي، نومونو معنا اخلي. نو دلته خواجه مسافر یعنی مشر د مسافر شي، سفر وکړه. په دې سفر کې دې ستا ته خیر وي، په دې خپل وطن کې یو ولایت نه بل ځای ته او تجارت کاروبار هم څه داسې کله په هغه کې سفر راشي یو ځای نه بل ځای ته مال ته وړي نو په دې کې بیا ډېر برکت راځي. یو ځای په ځای څه دغه کې بیا دومره ګټه نه وي، لږ سفر چې پکې وشي نو په دې کې بیا ډېر خیر وي او سړی بیا ډېر بلدیږي او جرأت هم پیدا کوي، نو په دې کې بیا ګټه او فایده هم زیات وي. نو ته بیا وایې چې تکې سپینې اوبه وي او صفا اوبه وي، دا په دې باندې هم تعبیر کېږي چې دا حالت ان شاء الله ښه کېږي. صفا اوبو نه مراد د ارمانونو پوره کېدل، د الله تعالی رحمت او ښه والی، اساني، ارامي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا ټول ستا په ژوند کې را روان دي، خو چې ته وارخطا نه شي او بې صبره نه شي. شنه شنه بوټي نه مراد د ارزوګانې ارمانونه پوره کېدل، دنیا شنه بوټي ده، دا شنه بوټي غنمو دا ټول بوټي دا په دنیا او مال باندې تعبیر کېږي. نو دا هم انشاءالله تا ته رسیږي. او بیا وایي چې دا اوبه څومره صفا وي چې لاندې دا تیږې ښکاري، دې نه مراد هغه علما دي، چې کوم علماو سره ته سروکار ده، یا کوم ایمان ستا ده، یا کوم کتابونه ته ګوري او کوم تلاوت کې ذکر عبادت، دا ټول صفا دي او ته ښه الحمدلله دینداري لرې، عقیده دې هم صحیح ده. او بیا څه په دې اوبو کې ته پوښتنه کوي چې دا شی راوړې د ماشوم وایي چې جواري راوړې. جواري نه مراد غله او دانه او مال زیاتېدل او اوبو کې راوړل معنا داسې تا ته انشاءالله رسیږي دا مسایل په طبیعي شکل باندې. اوبه راوړل معنا په طبیعي شکل باندې نو تا ته انشاءالله رسیږي. تاسو کوم خوبیانې کړي دي نو هغه مخته دې راځي. خلک وایي څه نیکي وکړه، دریا ته یې واچوه، اوبو ته یې واچوه، هغه ضایع کېږي نه بېرته تا ته رسیږي. نو معنا داسې تا کوم کارونه د الله لپاره کړي وي د هغه ښه نتیجه ته ګورې او ښه هدف لاسته راوړي. نو دا اوس تا د خوب تعبیر چې تا جهاد، شهادت، شهید او محاصره دې په خوب کې لیدلی و. الله تعالی دې وکړي چې دا تعبیر ته واورې، مطمئن شي. چې کله مطمئن شي بیا ما ته اطمینان راکړه، د ویډیو لاندې کمنټ کې او لایک ویډیو لایک هم کا، که چینل کې نوی یې نو چینل سبسکرایب هم کا. او تاسو که خوب لیدل نو خپل خوب هم د واتساپ نمبر کې ما ته لیږلی شي په وایس سره یا ولیک، زنګ به نه وهئ. دا زما واتساپ همیشه فعال وي. نو زه کوشش کوم نو که وخت لږ پرې تېرېږي نو هغه د مصروفیاتو په وجه باندې وي. نو تر آینده ویډیو پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.